آیا تاسو کله هم پام کړی چې تاسو پیښې کمانی شوې دي یا کله چې ولاړ یا روان یاست د زنګونونو ترمنځ واټن پیدا شوي؟ ډېر خلک فکر کوي چې د یوازې د عمر له زیاتوالي سره تړاو لري، خو په حقیقت کې دا ډېر وخت د زنګون د پرمختګ ونکي ارترایټس نښه وي. سلام، زه ډاکټر هیمنشو تیګیم د فورټیس روغتون ډیلی NCR د ارتوپیډي څانګې مشر، او نن به موږ د دې حالت په اړه خبرې وکړو چې په طب کې ورته جینو وارم ویل کېږي. په دې حالت کې زنګونونه بهر ته خوځيږي او یو بل ته نه نزدیکیږي، خو پی یا ټټرو نه سره یو ځای پاتېږي. دا داسې ښکاري لکه د انګلیسي ژبې او توري، یعنی د او حرف ته ورته. نو راځي چې وګورو دا ولې پیښیږي. یو ساده تشریح یې دا ده چې زموږ د زنګون بند دوه برخې لري. یو یې داخلي برخه ده چې میډیل کمپارټمنټ بلل کیږي، او بل یې بهرني برخه ده چې لیټرل کمپارټمنټ ورته وایي. په ډیرو ناروغانو کې چې د زنګون بند التهاب لري، داخلي برخه یا کمپارټمنټ لور خرابېږي، یعنی غضروف نری کیږي او بالاخره بالکل لمنځه ځي. همداراز هغه بالش چې د زنګون داخلي خوا مینسکوس بلل کیږي، ضخامت یې کمیږي تر څو چې بالکل راپریوزي او د زنګون بند هډوکي یو پر بل باندې مخل پیل کوي. اوس برعکس د زنګون بارني خوا چې د لیټرل کمپارټمنټ په نوم یادېږي نسبتاً سالم پاتېږي. دا عدم توازن د داخلي او بهرني برخې ترمنځ زموږ د پښو ترمنځ د انګلیسي او توري بڼه پیدا کوي، یعنی زنګونونه بایرني خواته خوځيږي او پیخي یا ټبونه یو بل ته رانجدي کیږي. دا په حقیقت کې یو خطرناک ډول دی. کله چې د بدن وزن زیات شي نو فشار هم د زنګون د داخلي برخې یعنی میډیل کمپارټمنټ خواته انتقالېږي. زیات وزن د غضروف نور زیان رسوي او د غضروف ته زیان نور کګوالی رامنځته کوي. زیات کوالی نور ارترایټس پیدا کوي او نور ارترایټس بیا نور کوالی رامنځته کوي، نو دا یو خطرناک دور ګرځي. او کله چې د حالت د وخت په تیریدو سره زیاتېږي نو د تک په مال درد هم زیاتېږي. مریض ته ښایي د زینو ختل ګران شي یا له چوکۍ ښه پورته کېدل ورته ستونزم شي. ځینې وختونه د تک پر مال په زنګون کې سختوالی، ځینې وختونه پړسوب هم زیاتېږي. د وخت په تیریدو سره د تګ واټن هم کمیږي. لکه مخکې که تاسو کولی شو چې مثلا 30 دقیقې وګرځئ او اوس به یوازې 15 دقیقې وګرځئ، ورو به دا وخت 15 دقیقو پورې راکم شي او دا احساس هم پیدا کیږي چې پښې کېږي شوي دي یا د انګلیسي الفبې او ته ورته شوي دي. ورو پیدا کیږي او بیا د ورځني ژوند فعالیتونه هم ستونزمن کیږي. د ستونزه د عمر په زیاتېدو سره ټولو ته پیدا کیږي، خو په هغو کسانو کې چې څاور یا فربوي ډېره عامه ده. همداراز دا ستونزه په هغو کسانو کې هم ډېره لیدل کیږي چې د هډوکو د زوړوالي اوسټیوارترایټس سابقه ولري یا کله ناکله د زنګون په خواني ماکې دنه هم دا حالت رامنځته کولی شي. یو لاره دا ده چې د خپل زنګون ځواک قوي وساتئ، یعنی منظم تمرینونه وکړئ تر څو د خپل زنګونو ځواک زیات کړئ. دا به ته یو حد درد په وکړي. همداراز که تاسو وکورئ شي خپل وزن کم کړئ نو دا به هم د زنګونو فشار را کم کړي، خو د کیګوالي برخه بیا دومره په اسانه بیرته نه رهيږي. نو که غواړئ مخنیوي یې کوئ، له خپلو 10 کلونو څخه ښه او مناسب وزن وساتئ. بدني فعال پاتې شئ، تمرینونه وکړئ، خپل کوادریسپس او همسترینګ ازلې قوي کړئ. که خدای مکړه درد شروع شي ډاکټر ته لاړ شي او وګورئ چې څه کولی شي. ځینې وختونه د اندېښنه پیدا کوي په ځانګړی ډول هغه وخت چې کړوالي ډېر زیات شوی وي یا د تک په مهال دوامداره درد وي یا دا ستاسې ورځني فعالیتونه محدودي وي. بیا البته باید حتمن خپل ارتوپیډیک جراح ته مراجعه وکړي چې ستاسې ایکس ری به واخلي تر څو پوه شي چې کګوالی څومره ده او د ارترایټس اندازه څومره ده. عموما ارترایټ په ساده ډول په سپک، متوسط یا شدید درجه ویشل کېدای شي. نو د ارترایټ درجه او کګوالی له مخې ډاکټر به درته د ژوند طرز بدلو مشوره درکړي، لکه وزن کمول، فیزیوتراپي یا ځینې درمل چې د زنګون د غضروف د بیا جوړېدو کې مرسته کوي. خو که چیرې پر مختلف اوسټیو ارترایټس موجود وي چې موږ یې شدید ارترایټ یا 4 درجه ارترایټ ولو، نو بیا ښایي د زنګون بدلولو جراحي ته اړتیا وي تر څو ستاسې د بدن سمون او د ژوند کیفیت بیرته راشي. نو د زنګون ارترایټس په پرمختللي پړاو کې کډي پیش یو ځای یو ښکلای ستونزه نه ده.
عموما دا نښه ده چې د زنګون داخلي برخه مو ډیر زیانمنه شوې ده. وختي درملنه او وزن کمول مرسته کولی شي، خو په پرمختللو پړاوونو کې د زنګون بدلولو جراحي کولای شي هم ستاسې د بدن سمون او هم د ژوند کیفیت بیرته راولي. ټولو ته نیکې هیلې.